بیړنی خبر د کابل ښار 14مې حوزې اړوند په دشت برچي سیمه کې چاودنه شوې ده. سرچینې وایي چاودنه په کاج ښوونیز مرکز کې د ازمایښتي کانکور پر مهال شوې ده. په کاج ښوونیز مرکز کې د ننني برید وروسته 11 جسدونه د علي جناه روغتون او 4 جسدونه وطن روغتون ته لیږدول شوي دي. بل خوا یوې سرچینې اطلاعات وروسته په یوه سولي پیغام کې ویلي چې دغه چاودنه کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سرچینه زیاتوي چې ځانمرګي برید لومړی د دغه ښوونیز مرکز ساتونکي په نښه کړ او بیا ټولګي ته ننوتل. په هغه انځورونو کې چې اطلاعات روز ورځپاڼې ته رالیږل شوي لیدل کېږي چې په دې پیښه کې ټپي شوي کسان د لسګاړي په وسیله روغتون ته لیږدول شوي. ځینې سرچینې وایي چې ټپیان د دشت برچي محمد علي جناه او وطن روغتون ته لیږدول شوي دي. بلخوا د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران وایي پر کاج ښوونیز مرکز برید کې تر دې دمه 11 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. برید د کانکور ازمایښتي امتحان پر مهال اخیستل شوی. کجا رفته بودین شما؟ این پشت زخمی رفتیم داخل شفاخانه. لادوکوب شدیم. تهدید شدیم. میزنم میلی تفنگ داخل شانم میچسبانه که برو. از کی از شما شهید است؟ زخمی چی است؟ بچه برام. نامش چی است؟ نامش جاوید. نمانده شما رو که اجازه؟ نه مرا لادوکوب که تهدید کرد بر کرد. از یخنیم کشید و سوگز لکت. ایده کدام دینه ایده کدام مذهبه. تشکر.